السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن چې د کوم اپلیکیشن په باره کې خبره کوو هغې ته وایي فای نیټورک، چې نن سبا ډېر زیات په چرچه کې دی، ډېر بې انتهایي. لکه څنګه چې تاسو ته مخکې معلومه وه، فای نیټورک و، فای نه ساري بیټ کوین و، کرپټو کرنسي وه، د هغې پري مایننګ کېده او نن سبا $20,000 کې تقریبا په تېر شوي کال باندې $60,000 ته ختلی و. نو دغسې د دې پري مایننګ کېږي او امید دی چې په دې 2023 کې دا لانچ شي. نو ډېر خلک د دې ډېر ټایم نه مایننګ کوي او لګیا دي او څوک دې خبر نه وي او د چا بیا د هغې نه بس دې KYC ورته وایي هغه اپروو کول غواړي. نو راځئ ګورو چې KYC دې څنګه اپروو کېږي، چې چا اپروو کړي هغه څنګه انټرفیس هغو ته شو کېږي. نو ټول نه مخکې به تاسو لاړ شئ، فای نیټورک دا اپلیکیشن دی، دې ته دا هم څنګه کلیک کړه. نو د دې چې څه سیکیورټي او څه کوم سیټینګ یا خو به تاسو کلی، بیا به لاړ شئ دې ګسې سیټ ته، دا 3 ډاټ چې دی دا به کلیک کوئ. چې دا هم کلیک کړه نو بیا به لاړ شئ مای نیټ کوم اپشن چې دی دا به کلیک کوئ. چې دا هم کلیک کړه نو لاندې به راکوز شئ، دغه یو دی ان ویریفاید بیلنس او ټرانسفر بیلنس ټو مای نیټ او دا مایګریټ ټو مای نیټ او دا اپشن یې دی بګي خو دا مای نیټ چیک لیسټ دا به کلیک کوئ. په دې کې به تاسو ته درښي چې دا کومې چې دا کومې اپشن یې چې ورکړي دي، دا ګوره چې دا ټول کله شنه شي که نه، نو تاسو بیا چې کوم دی د هغې اهل به شئ. د KYC چې کوم دی هغه زما خو اپروو شوې ده او 2 سټیپه پکې ما ته اوس هم پاتې دي. ما فنګر ساین چې دي دا خراب دي او وایلټ چې کوم دی د چې کومه ریل پای چې کوم والټ ته راځي هغه زما د فنګر پرنټ د وجې نه لږ خراب شوي دي. نو هغه مې انشاءالله امید دی چې وبه شي. نو دا چې کله وشي دا ټول سټیپونه چې کله کمپلیټ شي نو تاسو به بیا د پای اهل شئ. د پای کوم ریل پای چې دي هغې ته بیا تاسو اپلای کولی شئ. نو د هغې نه بعد به داسې وکړئ چې واپس شئ دی نه نو لړه به شئ پای براوسر ته. په دې 3 نمبر کې پای براوسر دی، پای براوسر باندې چې څنګه کلیک کوئ نو بیا ساین ان ټو فای براوسر دې باندې به کلیک کوئ. دا د اپلیکیشن اپډیټ راغلی دی، وایي اپډیټ یې کړه. البته دا کولاو شو. نو یو د چټ فای په دې کې خو چټ پای کې خدای چې چا څه چټ کړی، چا لیکایي میکایي کړي د فای متعلق کوم نیوز شي خبر چټ پای کې بیا فای وایلټ فای په دې کې بیا ستاسو کوم ریل فای چې دي هغه په دې کې دا به کولاو کړي. دا څنګه کولاو شي نو دلته 24 الفاظ دي، 40 الفاظ دي، هغه چې کوم تاسو څنګه کولاو کوئ وله کې تاسو ته هغه راځي. خو چونکې زما فنګر پرنټ زما دغه کلی و نو هغه نه دغه کېږي، دا اوس نه کېږي. فنګر پرنټ کې مسله ده که فرض کړه چا نه دا هیر شوي او یا بله څه مسله یې پکې نو لاندې ورکړي دي په دې شین لیکایي باندې واړه دي یو کین کریټ ا نیو وایلټ، په دې باندې به کلیک کوئ. دې باندې چې کلیک کوئ بیا به جنریټ نیو وایلټ چې کوم دی دا اولنی اپشن چې دی دې باندې به کلیک کوئ. چې دا هم څنګه کلیک ما پې نن ټرای کړې وه نو په ورځ کې تقریبا 2-3 ورځې بعد بیا بله ټرای پې کولی شي. نو ما هغه نه کولاویږي. نو په دغه طریقه باندې تاسو نوې وایلټ چې دی هغه کولاویږي. هر دې نه به واپس شئ، بیا دې نه څنګه واپس شئ نو KYC د ټول نه اهم شی چې دی KYC ده. د KYC به تاسو څنګه کولی شئ چې زموږ KYC اپروو شوې ده که نه ده. نو دې KYC ته چې څنګه دې باندې کلیک کړئ نو د چا چې نه وي اپروو شوي هغو ته دا نه شو کېږي. دا KYC ولا څنګه چې اوس دا لوډینګ کېږي دا هغو ته نه شو کېږي. نو دا ګوره لږ ساعت بعد به دا KYC به اپروو شي او د دې سیټینګ KYC چې څنګه ستاسو اپروو کېږي که نه نو تاسو نه به ډېر زیات ویریفیکیشن یې به غواړي، ستاسو آی ډي کارډ به ورته ویریفای کوئ، ستاسو مخ به سکین کېږي او نور ډېرې خبرې دي پکې هغه به سکین کېږي. د هغې نه بعد به تاسو KYC چې دی هغې حل کېږئ. نو د چا KYC چې اپروو شوي وي نو هغو ته به دغسې انټرفیس شو کېږي. بس دغه فای نیټورک دی
او څوک یې نوی لاګین کوي که نه نو په ډسکرپشن کې به ما انویټیشن کوډ ورکړی هغه یوز کوئ او کوم نوي یوزر چې دي کوم نوي خلک استعمالوي هغه انویټیشن کوډ به ما ورکړی د هغې نه به تاسو هلته اخیستی شئ پیدا اخیستی شئ